نو چې کم چا په زړه کې د الله تعالی محبت رالی الله تعالی به په لږ مال باندې هغې ته قناعت او سکون ورکړي. او ما درته ویل د دنیا لوی نعمت دا سکون دی، دا راحت دی، دا آرام دی چې د سړي مازغه ساړی او د سړي زړه آرامي او د سړي زندگی په اطمیناني، دا د دنیا لوی رحمت نعمت دی. تاسو د هغې خلکو څه پوښتنه وکړئ چې الله تعالی کوم چاته دغه نعمت ورکړی دی. ورنه مال و دولت د خلکو به دا عقیده وي چې په مال و دولت کې سکون دی. تاسو دې بې بختانو ته وګورئ چې کوم چاته مال و دولت زندگی په الله قسم داسې ده لکه سړی چې دریاب اخستی، لاسونه غورځي، پښې غورځي، د ورځې منډې دي، د شپې منډې دي، در هغې وخته پورې لاسونه او پښې غورځي چې در څو پورې د سړي ساه ختمېږي. لکه هغه اوبو چې سړی اخستی او سړی لاسونه او پښې غورځي، در دې ځای لاس وغورځو، در دې پاڼې وغورځو، در دې واښه پورې وغورځو، در دې ځګی ور وغورځو، لیکن سړي ته یو شی آرام نه ورکوي چې در څو یې ساه وختله بره په دې اوبو کې آرام راوست. نو د مالداره زندگی داسې ده، تاسو نه ده لیدلې چې کله په دې ښار کې د پیسې پرس د سکون نسته، دا زندگی سکون نه ورکوي. دا به یقیني چې دا زما د ټولې زندگی سرمایه بس ده، لیکن دی دستي در بارډره پورې رسي. او چې کله په بارډر کې د ضرورت پرسو دی دستي د دوبۍ په فکر کې دی. چې کله په دوبۍ کې کاروبار شروع کوي، د دوبۍ په بینګو کې به د پیسې به حد پرتی، د صبر نسته دی دستي در جاپان پورې رسي. او چې کله په جاپان کې د پیسې ډېرې شوې، لیکن دی دستي شاوخوا لکه هغه وږی د شاوخوا ګرځي چې په کوم ملک کاروبار دی در هغې پورې ځان رسي. ما درته ویل در هغې وخته پورې بدې کوي، در هغې وخته پورې چیغې وایي، در هغې وخته پورې منډې او ترنډې کوي، در هغې وخته پورې د شپه ورځ پر ځان یې وکړي چې در څو پورې د ده دا دوه رمقه صادر سره خېږي. ایا دغه زندگی د سکون ده؟ دغه زندگی د آرام ده؟ تاسو ګورئ چې د دې خلکو د دغه خلکو چې د هغې کار او ژوند روانې، زموږ په دې علاقه کې یو معروف سړی دی، د هغه ډېرې غټې پیسې دي. د یو سړی ما ته وایي زه برای د پلانکي حاجي سره ناست وم، ول در سهاره پورې په خدای قسم که سترګه پټه کړې ده، یو ټلیفون پر دې غوږ یو پر دې. ما ورته ویل حاجي دا دې څنګه شپه تېره کړله؟ خو په ټوله زندګي کې داسې شپه والله که راباندې تېره سړی لکه تاسو. ور سړی څنګه شپه تېره کړمه؟ زما چې څومره موټرانو څومره مال راخستی دی په هغې کې زما د یوې شپې د کروړانو ګټه ده، نو زه پر دې باندې شپه څنګه تېره کړم؟ نو دا معنا چې دا شی سړي ته سکون نه ورکوي، دا شی سړي ته آرام نه ورکوي. قناعت که الله تعالی سړي ته ورکوي دا پر سکون باندې ورکوي. سکون که سړي ته الله ورکوي دا پر قناعت او صبر باندې ورکوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام لو کان لابن آدم وادیا من ذهب، کدی بنده ته د یوه دره د سرو زرو ډکه کې، لیحب ان یکون له وادیان، دی به دستي سبا دا فکر وي چې دا بله دره هم راته ډکه. ولو کان له وادیان، که دا دوی درې د سرو زرو ډکه کې، لیحب ان یکون ثالثا، دی دستي دا فکر لري چې دا درې هم د سرو زرو ډکه شي. ولا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، د دې بدبخته دا وږې سترګې د قبر د تورو خارو بغیر نشي ډکېدلی. چې د قبر په تورو خارو کې کښېږدې، بیا دغه وږې سترګې د قبر په تورو خارو ډکېږي. او د قبر د تورو خارو مخکې کې په دنیا کې ډکول غواړي، هغې صرف په قناعت باندې کېږي چې کوم شی زما په نصیب کې و هغه په درمیاني محنت باندې زما کور ته را رسېږي، چې کوم شی زما په نصیب کې نه دی که زه هر څومره منډې او ترنډې وم هغې لاس ته نسم را رسولی. دغه قناعت دی. اسعدی صاحب نه وایي آنشینی دستی که در صحرای غور، بار و سالاره بیفتد الستور، به گفت و چشم تنگ و دنیا دار را یا قناعت فرکند یا خاکی گروش. د غور په سارا کې یو سړي بار راخستی و، هغه پر اوښ باندې یې کړ دی او تاجر دی او بار ورسره دی، چې کله ریګو ته راورسېدی بره اوښ بار ځینې واړوی، چې کله اوښ بار ځینې واړوی د هلته ورته ناست دی، نه ځینې تللی ځکه ټول مال و دولت دغه دی، او نه یې بارولی سي ځکه د ده در وس تېره ده. باره ورته ناست پر هغه ځای باندې د لوږې او د تندې څخه بس ختم شو. چې کله وفات کېدی بره یې پر خارو باندې دا یو شعر لیکلی و،
والچشم تنگ و دنیادارو را یا قناعت پر کند یا خاک گور. او د دنیادار په سترګو کې چې حرص او لوږه ولویږي، هغه وږې سترګې، هغه حارسمنې سترګې هغه په دوو شانو ډکیږي، یا که په دنیا کې ډکوي په قناعت ډکیږي، که په قناعت نه ډکوي د قبر تورې خارې په خپل ور ډکوي. فلان شنیدستی که در صحرای غور بار و سالاره بیفتد دست ستور. بگفت و چشم تنگ و دنیادارو را یا قناعت پر کند یا خاک گور. زه دا درته وایم چې د کم چا په زړه کې د الله تعالی محبت رالی او په دې زړه کې صلاح راله او په دې زړه کې مرض ورک سو او دې زړه کې سلامتیا راله، قلب سلیم سو، د هغې یوه علامه دا الله تعالی د انسان په زندگی کې ورکوي چې بیا انسان ته په ژوند کې قناعت ور نصیب کوي. او ما درته ویل قناعت هغه نعمت دی چې د دنیا د ټولو نعمتو اولنی بهترین نعمت هغه قناعت دی چې دنیا کې د انسان زندگی په سکون باندې سي، چې دنیا کې د انسان زندگی په آرام باندې سي، او په دنیا کې د انسان زندگی هغه داسې شکل سره مخامخ نسی چې بیا وروسته انسان ته پریشانی